او یوه روجه زما عزتمندو غټه روجه ده چې هغې ته د اسلام روجه ویلې کېږي. رمضان کې مونږ روجه نیوله، د هغه روجې دپاره تحدید و وخت مقرر و، دې ته کچه روجه وایي. دا کچه روجه وه، د هغې ابتدا هغه د صبح صادق نه وه او انتها د هغې په غروب ابتاب باندې وه. دا وخت د روجې دقه وخت دې ته وړه روجه وایي. او د هغې دپاره څه شرایط څه موانع دا راته شریعت ذکر کړي و. ټیم په ټیم مونږ د هغې تذکرې وکړې. بیا د دغې روجې چې دا کمه وړه روجه وه د هغې افطاري ما او تا په مشروباتو باندې کوله. ځان له به م شربت جوړ کو او چې کله د روجه ماتې ټیم به شو هغه به م راواغېستو، شربت په موسکو په هغې باندې به مونږ دا خپله روجه ماته کړه. او د هغې په اخر کې راله الله پاک بیا یو سیله راکړه د اختر په صورت کې زما عزت. او یوه روجه زما عزتمندو غټه روجه ده چې هغې ته د اسلام روجه ویلې کېږي. دغه د رمضان روجه وه دا کومه چې ما ورته ونیول، یوه د اسلام روجه ده زما عزتمندو. د اسلام روجه د کله نه شروع کېږي او کله ختمیږي؟ کله چې مسلمان دی د بلوغ حد ته ورسي په دغه وخت کې د اسلام روجه شروع شي. د اسلام روجه شروع شوه، مسلمانه ته به اوس د احرامو نه ځان ساتي، د رشوت نه به ځان ساتي، د دروغو نه به ځان ساتي، د غیبت نه به ځان ساتي. دا ټول هغه ګناهونه دي چې ستا مواخذه او ستا پکل پې کېږي. د اسلام روجه شروع شوه او د دغې انتها زما عزتمندو هغه هله ده چې ابتاب عمر د انسان چې کم دی هغه غروب شي. زما او ستا د عمر چې کم نور دی کم عمر دی دا ختم شي، په دغې باندې دې اختتام کېږي. او موانع چې څومره د شریعت منهیات دي، څومره څیزونه چې شریعت منع کړي ده، دا ټول په دې ټولو باندې دغه اسلام دا روجه ماتېږي. نو چې څنګه مونږ د دغې بلې روجې د ماتېدو نه ځان ساتو، دا شی نه کوم روجه مې پرې ماتېږي. نو د اسلام دا لویه روجه زما عزتمندو دې دپاره موانع دي، دا هم ماتېږي. مسلمان به دې نه ځان ساتي. او بیا دغه روجه مونږ په دنیایي مشروباتو باندې د هغې افطار به کوو. د دغې اسلام د دې روجې افطار دا به په څه باندې کوو؟ دا به په حوض کوثر باندې د خپل خوږ پیغمبر د شفیع المذنبین د لاسو جام کوثر باندې چې کوم دی زما عزتمندو د هغې د افطار وکړو انشاءالله. او څنګه چې زما عزتمندو په دې وړه روجې نه وروستو راته الله پاک نعمت راکړی و، بدله راکړي و د اختر په صورت کې، دقه شان زما عزتمندو دې مسلمان ته به الله پاک دغه شان اختر ورکوي. او هغه اختر به څنګه زما عزتمندو یوازې دا نه چې په دنیا کې اختر دی، آخرت کې هم اختري شته. خو د چا به روزانه اختري، د چا به چې کوم دی په هفته کې اختري، د چا به په کال کې اختري. زما عزتمندو بس د مسلمان د ایمان فرق دی چې کم الله ته نږدې خلک دي د هغو به روزانه اختري، ځکه هغو روزانه خپل ځان داسې ساتلی دی لکه د رمضان. نو د الله رب ذوالجلال دیدار به هغوی ته چې کوم دی روزانه نصیب کېږي. د الله دیدار دا به لوی اختري، دا به غټ اختري د الله د طرف نه د اسلام په روجه باندې به الله پاک ورکوي. او الله به جنتونه راله هغه راکړي چې قرآن د هغې ګواهي ورکړې ده، ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. چې پر زړه کې دې څه راځي هغه به تا ته په هغې کې میلاویږي، او چې څه غواړې هغه به تا ته میلاویږي. او حدیث قدسی دی الله پاک په خپل هم فرمایي، وی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت. تا اختر هغه به په هغه څیزونو باندې چې ستا سترګو نه دي لیدلي، ولا اذن سمعت او نه غوږونو باندې اورېدل دي، ولا خطر علی قلب بشر او نه چېرته د چا په وهم و ګمان باندې تېر شوي دي. په هغه څیز باندې ما تعالی اختر راکړي، ما تعالی خوشحالي راکړي. زما عزت که ما ته د اسلام دا روجه دا ونیول زما عزت.